خوست کې د امنیت د لا تامین په موخه د امنیت قومندانۍ پولیسو لپاره 45 ارادې یاد موټرسایکلونه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وویشل شول. د دغه ولایت امنیت قومندانۍ مسؤلینو په وینا د مرکز او ولسوالیو جستامونو او حوزو له امنیتي منصوبینو ته د موټرسایکلونو له ویش څخه اساسي موخه پیښو ته په وخت رسیدنه او د مجرمینو چټک نیونه ده. په خوست ولایت کې د شته امنیتي خوندیتوب د دوامداره ساتلو په موخه د خوست امنیت قومندانۍ لخوا په ښار او ولسوالیو کې موظفو امنیتي منصوبینو ته 45 ارادې موټرسایکلونه وویشل شول. د موټرسایکلونو دغه ویش به انشاء الله العزیز پیښو ته د ژر رسیدنې په موخه ګټور تمام شي او هم به د مجرمینو په نیولو کې اسانتیا رامنځته کړي. بلخوا د خوست امنیت قومندانۍ پولیس وایي چې د دغه موټرسایکلونو په شتون سره به په دې وتوانیږي چې په چټکۍ سره به اړونده فعالیتونه ترسره کړي. الحمدلله مونږ کولی چې په ده باندې خوست امنیت قومندانۍ نه مننه وکړو. په ده نیوای چې مونږ مجرمین ونیسو، غله په ټیم هر شی مونږ رسیدګي کولی شو. مونږ د قومندان صاحب څخه ډېره منندوی یو چې مونږ ته داسې واقعیت جوړه کړې ده. انشاءالله په دغه کې سره به خوست کې لا امنیت وشي، ځکه چې د سکوټر باندې بهر ډېر رش وي او سکوټر باندې انشاءالله مونږ رسیدګي زر کولی شو او انشاءالله پیښو ته به تر ټولو زر انشاءالله مونږ رسیږو. د ښه نظم په موخه په خوست ولایت کې یاد وسایط داسې مهال ویشل کیږي چې ورته ګامونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پورته شوي دي.